دا چې د میراث خبره راغله نو د میراث زده کړه هم ضرور ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ګورئ دغه فرائض ذوی الفروض چې د چا حیثیه په قرآن کې ذکر دي چې سړی مړ شو د پلار یې دومره ده، د مور یې دومره ده، د لور یې دومره ده، د خور یې دومره ده، د ښځې دومره ده، د ښځې د میړه دومره ده، خو دا ټول فرایض ذکر شوي دي. دا زده کړه خلکو ته یې وروښیئ. ولې چې مولوي صاحب تعلیم ونه کړي، خپل علم خپل شاګرد ته ونه رسوي چې دی مړ شو بېرته لاړ علم ورکېږي که نه ورکېږي. خو یو د بل ذمهواري ده، خپله هم زده کوئ، خلکو ته یې وروښیئ. بلکې صرف میراث خبرې نه، ټول قرآن زده کوئ والقرآن او خلکو ته یې وروښیئ. ولې په این مقبوضه زه یې دنیا نه تلونکی په دغه امید چې خو پیغمبر علیه السلام شته موږ ته څه ضرورت ده؟ علم کې سستیا خلک کوي. داسې مه کوئ. د یو خلیفه صاحب زامنو نه ما په خپله په دغه غوږو واورېده چې دی د دنیا نه لاړ، نو هلته بې ژړل ارمان به یې کوو وایي موږ ته په خیال کې هم دا نه راته چې خلیفه صاحب وفات کېږي، موږ ته به بیا دغه منصب را پاتې کېږي. نو په هغه وخت کې موږ سره د دغه شي قدر نه و، کوشش مو نه کوو. دا سړي ته دغه ځای درک نه لګېږي. پلار څومره حالي وي نن سبا دور کې زمانو کې چې جوړ شي. دا سوچ دا احساس د په ژوند کې نه وي ورسره چې اوس پلار ژوندی دی، د پلار په ژوند په علم کې کوشش وکړه. نو نبی علیه السلام ویلې چې زده کوئ علم، فرایض زده کوئ، قرآن زده کوئ، خلکو ته یې وروښیئ. زه خو د دنیا نه تلونکی یم، د همیش دپاره خو به دلته نه یم پاتې چې زه ځم دغه علم بیا ورکېږي. نو تاسې یې اوس نه زده کوئ او بل ته یې ورسوئ، کوشش وکړئ دا نیابتا لکه مخکې موږ او تاسې د تقلید په مسله کې ائتموا بي ولیأتم بکم من بعدکم دغه سلسله روانه ده. د نبی علیه السلام نه تر ننه پورې موږ دغه دین د خپلو استادانو په باب نیابتن بعد نیابتین را ورسېدو، په هغه په برکت باندې مشرف شوي.